د لویو بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته بیا هم زه ستاسو ښوونکې یم مرضیه غفوري د شپږم ټولګي د پښتو مضمون سره. ګرانو زده کوونکو، مخکې هم ویلې په هر درسي ساعت کې ستاسو عنوان وایم، پاڼه وایم، لوست، برخه، هر څه وایم. دلته مې واضح تاسو لیکلي دي موضوع د لوست مو ده متل څه ته وایي. پاڼه د کتاب ده 21مه، لوست هم ده 11، برخه هم ده 11. ګرانو زده کوونکو، تېره ورځ موږ درس چې کوم ولوستو هغه د امیر کروړ د پښتو ژبې د شاعر پیژندګلوي وه، چې تاسو ولوستو چې امیر کروړ د پښتو ژبې لومړنی شاعر و، او دا مو هم ولوستله چې دی یو امیر هم و، عادل امیر و، له خلکو سره په نرمۍ سره چلند کاوه، د خلکو ستونزې به حلولې او په ډېرو جګړو کې بریالیتوب ته رسېدلی و. دا مو ولوستو چې په 1919 هجري قمري کال کې دی امیر شو او په 1950 کال کې دی وفات شو. دا اوس موږ د تېرې ورځې لوست چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره وروسته د خپل نوی لوست پیلوو. ګرانو زده کوونکو، 11م لوست دی متلونه څه ته وایي. عنوان د کتاب دی، کیدای شي د کتاب دغه کتاب چې دلته پوښتې ما تاسو سره اخیستی دغه کتاب له ځان سره ولرئ او دغه لوست له ما سره تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو، په نیمایي د لوست کې ما یوازې مه پرېږدئ، تر پایه پورې له ما سره اوسئ. مخکې له دې چې زه تاسو ته د کتاب متن ولولم، تاسو ته وایم چې متل څه ته وایي. راځئ اول دې ته راشو چې زموږ د نن ورځې موخه د لوستم څه ده. یو باید پوه شئ تاسو چې د متل کارول په خبرو اترو کې څه ارزښت لري، څه ګټه لري. او بل دا چې د متل په خپله دغه متل څه ته وایي، په معنا او په مفهوم یې پوه شئ. او د متلونو سمه کارونه ده. که چېرې یو متل موږ زده وي، هغه ډېر ښه متل هم وي، موږ سمه یې ونه کاروو، نو شاید هغومره اغېزه ونه لري په اورېدونکو باندې. کله چې موږ خبرې کوو یو متل د خپله په خبرو کې وایي. ګرانو زده کوونکو، راځئ د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د خپل لوست پیلوو. متل څه ته وایي، پاڼه د کتاب ته 21. آماده یاستئ؟ ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، راځو وایو چې متلونه د پښتو ژبې په ولسي ادب کې یوه غوره او په زړه پورې برخه ده. ګورئ، متلونه د پښتو ژبې په ولسي ادب کې یوه غوره او په زړه پورې برخه ده. متلونه هغه لنډې ویناوې دي چې ډېر لوی او پراخ مطلب پکې ځای شوی وي. ګورئ، متلونه هغه لنډې ویناوې دي چې ډېر لوی او پراخ مطلب پکې ځای شوی وي. د متلونو ویونکي معلوم نه دي، په هره زمانه کې ویل شوي او د هغوی په وسیله د ټولنې دودونه او د خلکو افکار د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. د متلونو اغیزه په ژبه کې دومره زیاته ده چې په خبرو اترو کې د یوه ټینګ استدلال په توګه راوړي. دا برخه په پښتو ادب کې ډیره شتمنه او بډایه ده چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي. ځینې متلونه به د مثال په توګه وګورو. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دغه خپله متل موږ وویلې چې په ولسي ادب کې یوه غوره او په زړه پورې برخه ده، یعنې ولسي ادبیات. ولسي ادبیات کوم ادبیات دي؟ هغه چې د ولس یا د خپل خلکو لخوا رامنځته شوي وي، ویونکي معلوم کسان نه وي، د ټول ولس ګډ مال دی. نو په دې کې متلونه هم د دغه ولسي ادبیاتو یوه برخه ده. د لنډې، خوږې او په ټول برابر خبرې دي چې اکثرا متلونه وایي د کاڼو د کرښو په څیر دي. ولې وایي چې د کاڼو د کرښو په څیر دي؟ ځکه چې دغه متلونه کله چې ویل کېږي دا له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او دغه متلونه چې کوم دي دا خبره خو ډېره لنډه به وي، یعنې وینا خو به ډېره لنډه وي، ډېر وسیع مفهوم پکې ځای شوی دی. او کله چې دغه یوه لنډه جمله یا دغه لنډ متل کله څوک چې د خپل په خبرو اترو کې نورو ته وایي، نو د خپل د خبرې ته قوت ورکوي او د خپل د خبرې هغه
حقانیت ثابته چې څومره حق له ما سره د دغه خبرې چې زه کوم. نو ګرانو زده کوونکو موږ ویلي متلونه د کاڼو د کرښو په څیر دي، ځکه چې یعنې دا په ولس کې زر له منځه نه ځي، نسلونه د انتقال مومي. لکه تاسو وګورئ دغه 3 عدد دی، که چیرې زه دغه په کاغذ کې ولیکم نه دا به زر له منځه لاړ شي، په هر بل شي کې ولیکم له منځه تګي، لکه دغه پلاستیک جوړ شوی دی نه دا هم داسې چې لږ وښیم ماتیږي. خو د کاڼي کرښه ولې وایي؟ که چیرې زه دغه 3 عدد وګورئ زه دغه واخلم او په یوه ډبره کې ولیکم. تاسو په ډبره کې کوم لیکلی ده، کله چې ډبره کې یو شی لیکي نو هغه زر له منځه نه ځي، هغه باد له منځه نه وړي، باران له منځه نه وړي، د لمر کوم شعاع چې د هغه له منځه نه وړي. نو د متل پوخوالی او د ده پایښت او دوام په ولس کې ښکاره کوي چې وایي د کاڼي کرښه ده. په دې انشاءالله تاسو پوه شوئ. لکه ما تاسو ته مثال درکړ د 3 عدد قبله په ډبره یا په تیږه موږ ولیکو. نو ګرانو زده کوونکو دغه متلونه اکثرا چې دي زموږ د پخوانیو د ژوند تجربې دي په هغه کې. یو متل به لنډ وي خو موږ ته ډېر د ژوند یو ډېر پراخ مفهوم را بیانوي. د ژوند داسې یو اړخ موږ ته را بیانوي او موږ هغه ته متوجه کوي چې شاید موږ مخکې له هغه ته ډېر دقت کړی نه وي. دلته وګورئ متلونه دي، د مثال په توګه زه تاسو ته دغه متلونه وایم. د کتاب متلونه دي خو د کتاب متلونو څخه مخکې زه تاسو ته څو متله نور وایم، تاسو ځیر شئ. ګورئ ګرانو زده کوونکو متل دی وایي ژبه هم کلا ده هم بلا. ګورئ ژبه خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده. متن کې تاسو ښه ځیر شئ. ګورئ که چیرې دغه متل یو څوک په خبرو کې کاروي هغه کوم حالت به وي؟ هغه حالت کې کله چې موږ خبرې کوو او زموږ خبرې داسې چې شاید هغه نورو ته د قناعت وړ نه وي او یا هم هغوی ته د هغوی له نظره موږ سم نه وي. ځکه چې کله موږ تاسو د یوې ستونزې سره مخامخېږو نه، ګلانو زده کوونکو فکر وکړئ تاسو ته اوس په ټولګي کې یاستئ نه، په ټولګي کې او تاسو ته ښوونکی وایي چې تاسو کورنی کار کړی نه دی. ولې؟ که چیرې تاسو په خپله خوږه ژبه باندې وایي ښاغلی ښوونکي یما ستونزه درلودله دغه کار مې ونه شو کړی، انشاءالله چې راتلونکو ورځو کې به دغه کار کومه، په ډېره خوږه ژبه چې وایي نه هغه الفاظو اندازه ډېر ښایسته وي، نو ستاسو خبره مغه ښوونکی کوي، هر څوک چې وي هغه قبلوي وایي سمه ده، تاسو ته څه نه وایي. خو که چیرې خدای مه کړه موږ په دغه خپله خبره په زشت الفاظو کې مقابل لوري ته بر انتقال کړو، هغه څوک نه قبلوي، نه دا چې نه قبلوي هغه مقابل لوری هم چې دی په غوسه کېږي. وایي خپله ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنې په خپله ژبه باندې موږ کولی شو ډېر کسان راضي کړو او د خپله خبره هغوی ته واورو او تر څو چې هغوی هم پکې رضایت ولري او هغه قبوله کړي. د دې لپاره ګورئ دلته بل متل دی وایي ګران بې قیمته نه وي ارزان یې بې علته. تاسو دا متل ډېر اورېدلی خو راځئ دلته په متن کې ولولو. ګران بې قیمته نه وي ارزان بې علته نه وي. ګورئ تاسو ولیدل په یعنې یو شی چې موږ اخلو ممکن یو قلم زه اخلم د ده دا قلم ګورئ دا قلم دی د ده کیفیت د لیکلو ښه دی سم کیفیت د لیکلو سم دی، نو زه کله چې بازار ته ځم دغه قیمته قلم اخلم. شاید ما ته څوک وایي ولې دغه یو بل قلم نه اخلي چې هغه ارزانه دی نه، خو زه د دې لپاره پیسې ډېرې ورکوم یو شی پیرم ځکه چې علت لري، ممکن د ده کیفیت ښه وي. نو دغه متل هم په ځینو ځایونو کې همدغسې خلک کاروي. دلته وګورئ متل دی وایي ملا ځان هیر کا او بل ته مسئلې کا.
نو دلته هم تاسو دې متل ته چې کله ګورئ نو مفهوم یې تاسو ته خپله په ذهنونو کې هم راځي. اړتیا نشته چې دې متل په اړه تاسو ته ډېر څه تشریحات درکړم. وایي ملا ځان هیر کا او بل ته مسئلې کا. یعنې کله چې موږ یو موضوع چاته وایو اول موږ او تاسو باید خپله په هغه باندې عمل وکړو. کله چې یو چاته د دروغو زیانونه په ګوته کوو اول باید خپله دروغ ونه وایو. کله چې موږ او تاسو بل چاته نصیحت کوو چې تاسو لوست ولولئ یا سم کارونه وکړئ اول باید خپله هغه کار وکړو. یا هم موږ په کتابونو کې ډېرې ښې جملې لولو نو موږ او تاسو باید په هغه باندې عمل وکړو. هغه نورو ته ونه لیکو، نورو سره شریک نه کړو مخکې له دې چې موږ او تاسو خپله پرې عمل کړی نه وي. دلته متل دی، زما دا متل ډېر زیات خوښیږي. ټول متلونه خواږه دي خو دا ډېر زما زیات خوښیږي. دلته وایي خپل عمل د لارې مل دی. دا ډېر ښایسته متل دی. دا کیدای شي داسې ځایونو کې وکارو لکه د اوس تاسو ته لوست درکو درس وایو تاسو خپل کورنی کار کوئ، مهالویش سره سم خپل لوستونه تعقیبوئ. دلته ستاسو دغه عمل شو، یعنې لوست لولئ، په ځان زیار باسئ، کورنی کارم کوئ، د مور و پلار خبرې منئ، د ښوونکو خبرې منئ، هغه څه چې ښوونځي کې هغه قوانین و مقررات دي هغه ټول تاسو عملي کوئ. دلته دغه ستاسو عمل تاسو سره مل شو، پایله کې هم تاسو سمه نتیجه اخلئ. که خدای مکړه تاسو دغه کارونه چې وایي یعنې برعکس تاسو سره وي، یعنې خدای مکړه تاسو درس ونه لولئ، کورنی کار ونه کړئ، دغه عمل منفي عمل هم تاسو خپله سره دی، دا ستاسو سره مل دی. په پای کې نتیجه به څه وي؟ معلومداره ده په پای کې چې ښوونکي ستاسو نه امتحان واخلي، ازموینه واخیستل شي، معلومداره ده چې په پای کې به هم نتیجه سمه نه وي او خدای مکړه چې ناکامي سره مخامخ شي. ګلالۍ زده کوونکو دغه متلونه ما تاسو ته ولوستل، ډېر خواږه متلونه وو، پر مفهومه متلونه وو. تاسو هم هڅه وکړئ دغسې متلونه له یاده کړئ او دغه د چیرته کارول کېږي هغه هم تاسو زده وي. دا زموږ د نن ورځې لوست خو ستاسو کورنی کار دی. دغه دوه متله دلته چې دي لومړی متل او دویم متل، دغه دوه متله تاسو مفهوم یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. بیا بله ورځ ته انشاءالله زه بیا هم د مفهوم په اړه تاسو ته غږیږم. تر بیا چې ستاسو د نن چوپړ ته حاضرېږم تاسو له یو بښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.